رحمت پاکي وريږي هم دې ودارو ژمیا کلم روژې نیولې هو والا پرونه چپه کړی وم پوه شوې همدا مازدیګری ټیم و پوه شوې بس ایسته کار مې پرېښود هلته مې فرش هوار کړو بس قلار یې وغځېدو دارو ژمیا رحمت پاکي وريږي دا هم د روژې دویمه ورځ هم همداسې یو دغه راغی یو دانه منټل و بیخي په زر زر مې د کار خلاص کړو لاړو مبارکه بس خدا دارو ژمیاشت د ډېره مبارکه بس خواږه دارو دا ژمیا نوم چې اخري نو اول به ورته ښه دمه کوو د خیره ولا داسې ده چې دمه خو ورته ضرور هم ده ځکه درې نومونه دي که نه توبه ګر شه مسلمانه ګناه پکې او هېوادوال څنګه دي ټول ښه دي بس راځي ګرما څه ډېر کې کډېږي نه ښه دي بعضې ډېر کوي بعضې لږې کوي ښکلا په مینه باغچه دارو ژمیاشت د ډېره مبارکه بس خواږه دارو ژمیاشت د ډېره مبارکه بس خواږه دارو ژمیا رحمت پاکي وريږي هم دې ودارو ژمیا د ډېره مبارکه سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو د روژې مبارکه میاشت ده او موږ هم د جلال آباد ښار ځینو ساحو ته ورځو او د هیوادوالو سره خبرې اترې کوو د دې ځي او د دې ساحې انځورګري کوو چې هیوادوال مو سږني روژې سره څومره باراحته دي او څومره ورسره خوشحاله دي د خپل روژه ماتي لپاره کم تیاریانې کوي په همدې مناسبت له خپلو هیوادوالو سره غږیږو درنو هیوادوالو راځئ چې د جلال آباد دغه ښایسته انځور درته وړاندې کړم او تاسې وګورئ پسرلی مسته وږمه دارو ژمیاشت د ډېره مبارکه بس خواږه دارو ژمیاشت د ډېره مبارکه بس خواږه دارو ژمیا رحمت پاکي وريږي هم دې ودارو ژمیا د ډېره مبارکه بس خواږه دارو ژمیاشت د ډېره مبارکه بس خواږه دارو ژمیا درنو لیدونکو ستړي مو شئ په خیر راغلی تمه ده چې د روژې مبارکې دا ورځ در باندې تر دې دمه په خوشحالۍ تېره شوې اوسي مازدیګری دی او ډېر کم وخت پاتې دی روژه ماتې ته او موږ هم راغلي یو چې یو څه ځان دپاره واخلو او روژه ماتې پرې وکړو دغه ورور چې دی زه دلته کله کله راځم ډېر پاک او منظم کاري او زه چې کله روژه ماتې ته سودا وړم د همدې ځینې وړم د نور ځایونه هم وړم خو اکثره وخت دې ځینې وړم سلام ستړی مو شي په خیر راغلی خیر و خیرت دی ساتم تېر دی په خیر رالی ډېره مننه نوم مبارک دی نوم مې صمیم دی صمیم د کوم ځای زه د بیسودو یم اختر بیسودو یې بیسودو کې د کوم ځای بنغر یم بلاغر وی ښه ښه دا زه د خیوې یم بس په همدې لاره مې یوه ده راځه لاره مې یوه ده ښه ښه څنګه یې شکر دی خدای فضل د ژوند چارو سره څنګه یې ولا به شکر دی تېرېږي نو روژه مبارکه د باندې څنګه تېرېږي ولا بس ښه د بیخي ګزاره تاثیر یې در باندې نه دی کړی ولا بس څنګه کې نو ځوانان یې که نه سپین ږیري خو نه یې که نه بلکل ته کله م روژې نیولی هو والا پرونه چپه کړی وم پوه شوې همدا مازدیګری ټیم و پوه شوې بس ایسته کار مې پرېښود هلته مې فرش هوار کړو بس قلار یې وغځېدلم او لانجې خو در ډېر نه کوي نه نه شکر دی لانجې مانجو والا نه وي ښه ښه کله چې پوه شولې چې روژې ما باندې تاثیر کړی دی بیا یو څنډه ته کېږي هو که نه بیا مجبور نور ورونه رامخېږي هو نور ورونه بیا او نننۍ ورځ در باندې څنګه تېره ولا بس اوسه پورې خو لا ښه فی الحاله بیخي ښه بیخي ښه 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 دې کې داسې شی چې ستا خپله ډېر خوښ دی هغه څه شی دی هغه بس هغه نشنل دی پاکستانی ښه اچار دی دا سلاته ده دا چکې والا برتې والا په خپله یې جوړوو موږ ښه که نه هره ورځ تازه په تازه دا چکني دی هغه د نشنل دي دا وطني دغه دي اچارونه دي او دا چې لږ واخلې څو روپو کېږي دا چې لږ والې څونه دې خوښه یالې 10 والې 10 والې 50 والې هو کېږي 10 افغانۍ بیا ماته راکړه صحیح ده مشکل نشته موږ د خدمت کې او دا مربات څنګه ده دا ماشاءالله ماشاءالله کیلو یو نیم سل او دا مڼې د کوم ځای نه دې راوړي دي میدان وردګو وایي میدان وردګو وړي که نه ښه ښه ماته راکړه کاغۍ نه علي دا واله وروره 50 افغانۍ واخله وادې غسل دې باندې بیا ماته هغه راکړه صحیح ده ښه ښه روژې شپږ دانې مو نیولې
که نه اومه روژه روانه او ستړی کوي خو به نه ولا بس سینو داسې دا خامخا لږ لږ ستړي خو به وي که نه که نه هو که نه چې ماښام ناوخته ځو سهار وختي راځو دا 6 بجې دوکان ته نو خامخا انسان دی ستړی کېږي بلکل تا چې خو ډېرو خلکو سره دلته خبرې اترې کوئ کار و سر مو دی ورسره که نه بلکل کله داسې څوک راغلي دي چې ته پوه شوی چې دې روژې تاثیر پرې کړی دی او که دې سره دوه خبرې نورې وکړم جنګ کېږي هېڅ دې ورته خپله خبره پرېښي چې زه غواله ته خوشحاله بلکل داسې کله شوي هو کېږي ګانې ګان وخت کېږي والا ها دا د روژې دویمه ورځ هم همداسې یو دغه راغی یو دانه منټل بیخي په زر زر مو د کار خلاص کړه ډېره مننه څه پیغام لري درنو هېوادوالو ته دم غړي چې تا ګوري څه پیغام لرم پیغام مې دا دی چې وطن جوړ شي امنیت راشي او دغه نه دي غریبانو ته د کار زمینو ته برابر ډېره مننه او په روسیو کې یو پیغام به زه ورکړم که ستا خوښ درنو هېوادوالو که چېرته وسع لرئ کله چې تاسې کور کې ښه ننګولی پخولو یا ښه ترکاري پخوله خپلو ګاونډیانو ته هم یوه کاسه وراستوئ نو دا به هم ستاسې صدقه وي هم به د هغو روژه ماتې رنګین شي ډېره مننه چې راسره وئ او دا خپرونه مو تر دې ځایه تعقیب کړې د خدمت کې څومره ښکلې ده روژه انوار پکې غوړېږي څومره ښکلې ده روژه راغلې پسرلې مسته وږمه ده روژې میاشت د ډېره مبارکه بس خوږه ده روژې میاشت د ډېره مبارکه بس خوږه ده روژې میاشت رحمت درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ په خیر راغلی تمه ده چې د روژې دا مبارکه میاشت په تاسې او ستاسې په درانه فامیل به په ډېرې خوشحالۍ روانه وي ځکه چې یو څه راحته روژه ده او معتدله هوا ده نورې خبرې نه کوم له ځوانانو سره غږېږو سلام ستړي مو شو په خیر راغلی وعلیکم السلام سال دی تاسو ښه په خیر شکر دی الحمدلله نوم مبارک دی شرافت حسین شرافت حسین بله. دوه نومونه دې یو ځای کړي دي ولا وسه تخلص دی دا نوم ښه څنګه یې الحمدلله روژه څنګه روانه ده بیخي ښه ده الحمدلله روژه ښه ده شکر خوشحاله یې الحمدلله روژه کې ته کېږي که وږې کېږي ډېر ولا نه ته کېږو نه وږي کېږو اوس خو بیخي هوا برابره ده که نه او د روژې د خپل یو رقم ته وهم وغوندي ولا چې روژه کې به داسې تږی به شم وږی به شم ګنګس به یم دا واغه د روژې نه 5 ورځې مخکې دا فکر ډېر که نه انسان سره ستا دا فکر و نه ولا بس داسې دی طبعا سړی چې کله مصروف وي هغې باندې ډېر اسانه تېري کله چې روزګار یې بیا ډېره سخته که نه او څه کار روزګار کوئ زه دلته صرافي کوم صرافي کوئ او څنګه دی حوالې کېږي که نه کېږي دا ټول ورځې شپې دي بس ډېرې زیاتې زما په نوم به چا واده نه کړي نه ولا ولې کېدای شي شوي خو موږ نه یو خبر یاره دا خو مه کوئ که نه چا به وله کړي تاسې به ګوره ما ته حال نه راکوئ ولا چې تاسو ورپسې راشئ او ستاسو په نوم یې ولې نه درکوم ښه څنګه چې دې واغستل که نه روژه ماتې لپاره ولا ما خو روژه ماتې له لاسه نه دي اخیستې دلته مې غوښتل چې جوړې ځان له وکړم د اختر دپاره اختر خو ډېر لرې دی تقریبا 23 ورځې ورته پاتې دي ولا خو چې بیا دې نه وروسته شي بیا خیاطانو باندې ګرشت واقعېږي بیا داسې کېږي خرابېږي دی که نه یعنې مینه نه ښه دي ته غواړې چې په ارامه یو ګنډي بله ډېر په تادۍ کې نه ښه نو یو جوړه ځان ته یو ما ته یو هغه ته 3 جوړه دي نو په دواړو سترګو که نه ولې نه بس دا به بیا وکړې ښه دا چې څه خبره چې ستا په زړه کې پاتې او ما پوښتلی نه او غواړې چې د خپلو هېوادوالو سره شریکه کړې ولا چې بس دلته مې ولیدی ډېر زیات خوشحاله شوم او ستاسو ویډیوګانې ډېرې زیاتې ګورم او ډېر زیات مې خوښېږي الله دې سلامت لره ډېره مننه کور ودان خوشحاله شي په دې هیله چې روژې مبارکه میاشت کې ډېر عبادت وکړي انشاءالله الله دې ژوندی لره سلام کوم درنو ملګرو راسره پاتې شئ مخکې د ډېره مبارکه بس خوږه ده روژې میاشت د ډېره مبارکه بس خوږه ده روژې میاشت رحمت پکې ورېږي هم ډېوه ده روژې میاشت د ډېره مبارکه بیا هم ستړي مو شئ درنو ملګرو ماښامي ته ډېر کم وخت پاتې دی د کلیوالو په اصطلاح کوچني اختر ته لږ وخت پاتې دی روژه ماتې ته نو راغلي یو چې ځان دپاره لږ پیکوړې مو واخلو شیان هم واخلو او ستاسې لپاره یو ښایسته خپرونه هم جوړه کړو او دغه ځوان دلته ولاړ دی 2 ورونه دي او دواړه دلته کار کوي
خو زه دا کالو سر دلته وینم همدغه اټیا ده همدغه هلته ولاړي او دلته پلیټونو کې بیا هغه ورکوي سمبوسې ماتوي او د پاسه پرې ښایسته چولې او چټني اچوي ډېر خوندور ذایقه دی دیږي نو چاټ وي که نه ښه بیا به کیسې کوو سلام ستړي مو شي په خیر راغلي مننه ژوندی اوسئ کور ودان تاسو ستړي مو شي په خیر راغلي خوشحاله اوسئ ډېره مننه نوم مبارک دی نوم مې محمد سمیع محمد سمیع او دا ورو دا عبدالله اعظم عبدالله اعظم اعظام ښه او د کوم ځای یاستئ دواړه موږ د لغمان یو لغمان د کوم ځای لغمان د نورلام صاحب درې نورلام صاحب درې او زه د لغمان د کشمون یم ډېر ښه خوشحال شولو خپل لیدلی دی مننه ولې مې نه هلته کشمون کې انډیوالان مې دي ښه ښه څه دي منډیوالې مکانه انشاءالله ښه او څنګه دی کار روزګار څنګه دی شکر د خدای دی بس کار کېږي دا سموسې خو ما ستا په بوزه کې خوړلي دي هغه چاټ چې دې راته جوړ کړی و فکر کوم 10 افغانۍ یو پلیټ یې که نه ډېر خوندور پلیټ شلو والا مې 10 والا مې ما ته 10 والا جوړ کړی و ډېر ذایقه دار و 10 نه چې 500 هم پرې نه دي ورکې اوس هم هماغه ذایقه ده که څنګه هغې نه هم بهتر ده اوس روژې د خاطره نور هم خسته کړې ده ښه ده نامې خدای خواري ښه کوو د دې کیلو څنګه ورکوئ تاسو دا 80 روپۍ کیلو 180 روپۍ کیلو ورکوو 180 افغانۍ البته بله 180 افغانۍ او دا ټول د هماغه یو ریټ باندې دي ښه چې څوک څه اخلي هغه دې واخلي او سمبوسې به زیات خلک میکس اخلي هغه سمبوسې چې ده دانه 10 روپۍ ده 10 افغانۍ به ده او څنګه دی د سمبوسې ذایقه هم هماغسې ده نامې خو دا ښه ده بیخي که نه وختي دې ماشوم ته یو دانه ورکړله زما دې ورته اشتها راوسته دا خو ده ښه روژې سره څنګه روژې سره ښه یو نامې خو او هېوادوال څنګه دي ټول ښه دي بس راځي ګرما ګرمونه ډېر کې کډېږي نه ښه دي بعضې ډېر کوي بعضې لږې کوي نه ته ښه یم ته خو ډېر کې که لږې زه هم ښه یم بس ګزاره کوې ګزاره کوي بس غوسې مه کوه د خیره او د هېوادوالو سره ډېره ګزاره کوه قیمت یې مه خرڅوه ارزان یې ورکوه صحیح دی دا خو 15 افغانۍ تا ورکړې که نه دې خو 15 افغانۍ درکړې نه 10 روپۍ ورکړي کومه دې لوزګون دې څه کړو وامې اخیستې ور دې کړو صحیح دی ما څه شي ولې خاندې 10 افغانۍ هغه نه دي ورکړي تا 15 افغانۍ ور نه کړې 15 افغانۍ چا درکړلې 15 افغانۍ چا درکړې تا ته 15 چا نه دي ورکړي 10 روپۍ ورکړي ها زه بیا څه غلط شوی یم روژه یې که نه دی د خلک ښه نواب خان اعظام صاحب دا دی هغه ډېر چې مشهوره دی پکوړې ډېر خلک خوښوي هغه دا دی ښه ډېره مننه وروره پشي ژبه دې یاده ده پشي مې مې زده ده یو څو خبرې خو پشي کې مې نه هله ژبې مې زده دي ماشاءالله نه هله ژبې لسمه ژبه یې کومه یوه ده هغه اردو ده اردو ده نه اردو خو مې نه خوښېږي اردو مې نه خوښېږي بله کومه ژبه دې زده ده انګلیسي پشي هم ګزاره کوو پشي هم ګزاره کوي ولې خپله ژبه دې ده کومه ژبه دې یاده ده پشي کې یو خو دا خپله ژبه دې ده او بله مې زده ده کورمیتو ورته وایي هغه مې زده ده کورمیتو دې یاده ده څه یو دوه خبرې راته وکړې څنګه یې جوړ روزه جیجیږي هله او روژه دې وایي نیولې د مطلب ده او هو داسې وایي چې هو شکر دې نیولې مې ده شکر الله کا شکر درې چې کوم ښه داسې وایي چې نه روژې زه نیولی یم روژه زما هم درې ویم او دا خو زموږ ژبه ده که نه ښه ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله اوسې الله دې سلامت رحمت پکې ورېږي هم دې ودارو ژمیا د ډېره مبارکه بس خدا د روژې میاشت د ډېره رحمت پکې ورېږي هم دې ودارو ژمیا د ډېره مبارکه بس خدا د روژې میاشت د ډېره مبارکه بس خدا د روژې میاشت یا هم ستړي مو شئ درنو ملګرو ځوانانو کې انرژي زیاته وي دغه ځوان چې مې ولیدو همدا پوښتنه نه کوي څنګه خپرونې دي او څه شی دي او روژه ده او خلک مه په عذابوي کیسې راته شروع کړي دي اخر مې ورته ویل مالې څومره درکې انرژي ده پرېږده په قرار څنګه یې شکر دی په سر کې تاسو ته او ستاسو د چینل محترم لیدونکو ته سلامونه او الله تعالی دې وکړي چې دا روژه په ټولو افغانانو په خیر او خوشحالۍ سره تېره شي ډېره مننه نوم مبارک دی نوم مې سید ایوب پاچا دی سید ایوب پاچا درې نومونه دې یو ځای کړي دي بس دغه دوه نومونه د کورنۍ دی او د یو مې خپل دی دا یو خو د قوم دی او یو د مور پلار درکړی دی او یو د خپل انتخاب کړی دا نوم چې اخلي نو اول به ورته ښه دمه کوو د خیره ولا داسې ده چې دمه خو ورته ضرور هم ده ځکه درې نومونه دي که نه لکه په غره چې خېږي داسې خو که نه
ښه څنګه راغوتې داسې ده چې زه خو دغه ته وظیفه لرم یو دوايي شرکت سره خو اوس د مازدیګر دی لږ چکني او مرچک پسې راووتو چې کور ته اخیستې دي که نه مرچک هم واخیسته او چکني لا پاتې ده ولې بس هغه به وروسته واخلو که نه نو اوس ولې نه اخلې بس دستي خو لا وخت دغه شو شته دی لا وخت ماښام ته کالي دې کړي دي کالي خو لا وخت ډېر دی یو ځلې کورنۍ ته وکړو بیا به ځان ته وکړو وخت لا پاتې دی تر څو پورې دې یو ته هم نه دي کړي نه لا مې یو ته هم نه دي کړي وبه کړو او څنګه دي روژې ولا تر اوسه پورې خو الحمدلله ډېرې ښې روانې دي هوا ډېره ښه ده د نورو کلونو په نسبت باندې او جلال آباد هم څه کال یخ دی د ژمي روژې دي نو او یخ هم دوم پړاو ته وغځېده بیخي یاره بس داسې ده چې زمونږ خیر دی په دغه یخ کې روژې دی الله پاک همداسې په خیر سره اختره پورې دي همدغسې یخ وي بیا به وروسته ورسره ګورو بېشکه الله دې همدغسې او دا شی دې کور ته وړی دی که نه دی دا ډېر بهترینه شی دی ګوره دا پېژنې دا خو د پکوړو اوړه دي زما چې څومره خیر دی پکوړو اوړه دي او ډېر خوندور اوړه دي او دا د دالو نه جوړېږي ښه بلکل او مټر دالو نه جوړېږي او ډېر خوندوره دي او ته خو پوهېږې چې روژه کې روژه ماتې کې البته چې هر څه وي او بیا پکوړې نه وي که نه بیا لکه په ترکاري کې چې مالګه نه وي بلکل همداسې ده همداسې ده که نه چې دی ډېر ضرور دي بیا په خاصه چې دی د چا خبره چې په دې ماښامي کې پکوړې ورسره چکني او اچاري یو خبره مې ذهن ته راغله دا ما ته چې خلک وګوري ټول خاندي دا څه شی دی ستاسو هغه خپرونه داسې وه چې ډېره مزاحیه وه او تر اوسه پورې چې تاسو کومه سې خپرونه مخکې وړې وه خلکو دې نه ډېر زیات خوند اخیستی په دغې خاطر باندې تاسو مینهوال شوي دي دا نور هم خپلو کې سره لګیا دي ډېره مننه کور دې ودان چې موږ ته مینه راکوئ ساری مو الله مو سلامت لره تعلیم دې کړی دی تعلیم خو چې دی ما د ننګرهار پوهنتون د تعلیم و تربیه کې د پښتو ادبیاتو نه مې لیسانس کړی دی او ورسره پخوا کې مې چې دی فارمیسي هم لوستی ده هغه ځینې چې ادبیاتو ښوونځی لوستی که نه بیا اکثره وخت ورته وایي چې ته د ادبیاتو نه فارغ یې هغه بېله ځنډه وایي هو ادبیاتو نه فارغ یم مالې بیا خو دې مبارک شه نو نو اوس ته خو به د ادبیاتو نه فارغ نه یې یاره بس داسې دی چې ادبیاتو نه فارغ یم نو جمله صحیح وایه ورته ادبیاتو کې مې ډیپلوم اخیستی خو ما وویل چې لیسانس مې کړی تاسو ویل چې فارغ یاستئ مالزه چې خبره ستاسو تایید شي ستاسو خبره نه دا خو ستاسې صنفیان ډېر وایي که نه ډېره مننه چې راسره وې خبرې اترې دې راسره وکړلې په وروستیو کې څه پیغام لري خو مهرباني ډېره مننه پیغام مې ټولو خلکو ته او په خاص ډول ټولو خپلو ورونو ته دغه یو پیغام لرم چې په ماښامي کې د ځان سره د خپلو ګاونډیانو او غریبانو خیال وساتي یو خو روژه ده بلکې خپل دسترخوان سره که نور څه وس دې نه رسېږي ستا د وس مطابق چې څه دې ځان ته کړي او کاسه یو خوا کې غریب ګاونډي له ورکړي نو د هغوی ماښام هم زموږ سره ښه شي ماښام هم ښه شي بلکل زنده به ډېر ښه او ډېر ښایسته پیغام دې ورکړو رب دې تاره سلامت لري کور دې ودان الله دې ونازوه د ډېره مبارکه بس خواږه د روژې میاشت گناہ پاکی تو یگی تو بگر شا مسلمانا گناہ پاکی تو یگی تو بگر شا مسلمانا خلا خلا پمنا باغ چادر جمیاشت در ډېر مبارک بس خواږه د روژې میاشت در ډېر مبارک بس خواږه د روژې میاشت د هېواد هندارې ګل ګل لیدونکو زښته زیاته مننه چې د اووم روژه ماتې تیاری مو راسره تر وروستیو شیبو ننداره کړ له هېوادوالو سره هټیوالو سره وغږېدلو او د دې ساحې انځور مو تاسو ته وړاندې کړ په دې هیله چې دا خپرونه تاسې تر وروستیو شیبو کتلي او خوند مو ترېنه اخیستی وي درنو لیدونکو له تاسې زښته زیاته مننه تر هغه چې یو ځل بیا زه محراب ګل مخلص او مصطفی میاخیل له یوې نوې خپرونې سره ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږو په لایزال څښتن تعالی مو سپارو هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ د الله په امان